ناخن پالش او نوک پالش د ښځو دپاره لګول بالکل حرام دي. دا به مونځ کوي که به نه کوي، چې دا اودس کوي اودس یې نه کېږي. که دا لاندې او غسل ورباندې واجب یې هغې نه پاکېږي. د هغې په ځای د ښځو دپاره نکري دي، څه نکري دي پورې کړي، شریعت تاویل دي. سر کټ کول د ښځې دپاره قطعا حرام او ګناه ده. نن زمانه کې ښځې سر کټ کوي که نه کټ کوي، بلکې دومره عجیبه دور دی. څو میاشتې مخکې د چا نکاح له بوتلم حیات آباد ته ناستو، د نکاح په تقریب کې د ما یو شاګرد و د هغه دوستان ډېر خلک راغلي. قسم دې داسې وجود مې وبوګنېد، خدای دې خلکو کې هغه حیا څه شوه. ناستو د نکاح په تقریب کې د دنیا خلک راغونډو خواړو، چا څه پروا نه ساتله، مې دا عادت خلک. ناوخته شو، هغه مولانا صاحب ته ما ویل دا خو ناوخته دی. هغه پاسېد، هغه د جینۍ یار ورو یا پلار راغی. ما وی صاحب ناوخته دی. وی جي لږ صبر وکړه، هغه جینۍ تلې ده، څه نوم یې واغېست، بیوټي پارلر که څه ټکې واغېست، هغې له تلې ده راځي. الله اکبر. تپوس مې وکړم دا نوم خو ما م اورېدلی، ته لږ ډېرې پېژنم هم، خو دې کې مقصد څه دی؟ وی دا سر ویښته میښته او دا قصه برابر وه. هغه مجلس کې لسو دولسو کسانو هغه خبره واورېده، هېڅ پروا هم پې چا ونه لرل. دا د مسلمانانو جون. دا ټي وي کیمرې چې کوم وخت کې راوړي د واده پر ورځ، د جینۍ تصویرونه هم پکې والي، او د هغه نورو جینه کوم ورسره والي. اخباراتو کې م راشي پکې لیکلي دا جینۍ او دا هلک او د خپل اقربا. هغه اسلام خو به یو طرف ته کوا، زمونږ پښتو غیرت او حیا څه شو؟ د خدای قهر کې نازلېږي رونو، په فحاشۍ او په بدعملۍ به نازلېږي. که مونځ نه کوې خدای به در سره ګزاره وکړي، ګناه ده خو به کړي در سره. که زکات دې ورنه کړې ګناه ده خو ګزاره به در سره وکړي، غټه ګناه ده، نیسي برې، خو د دنیا د عذاب نه به څه ګزاره در سره وکړي. خو که فحاشي او بدعملي کم قوم شروع کړه، دغې قوم ته من حیث العموم خدای نظر نه کوي، د رحمت د خدای قهر او غضب به پرې نازلېږي. په دې ښادو په دې ودونو کې هلکان او سړي په یو کور کې او یو کوڅه کې یو بل سره ناست پاست دي. او بیا زمونږ په وطن کې پخوا به ښځو له وراګانې بوتلې، داسې به وکړه ورا به یې بوتله ښځو، زه ټیک ته جینه کې یو بل ته راغونډې شي او شمې ممې بلې کړي او لاسونه ماسونه وپړقي په کور کې دننه دا یو خوشحالي ده کوي. اوس مې اورېدلي چې هلکانو له وراګانې بولي، دا پکې بېله نخره ده. هلکانو یو بل ته پیل یو سی به زنځیرونه او شړنګا شړونګي شروع ده. دا حیا څه شوه؟ هغه ایمان څه شو؟ غیرت څه شو؟ ولې په دې د هلکانو پلاران او دوی خپلوان نه خبرېږي، مشران نه خبرېږي، مونږ پې نه خبرېږو، مونږ پې غلي یو. خدای به مونږ نه هم د قیامت پر ورځ تپوس کوي. نو خبره مې دې پورې کوله رونو، د دې اصلاح به څوک کوي؟ تاسو به یې کوئ. جامې جوړې دا په خپلو زنانو له اخلي. زنانه په جامو په جوړو په سپلو په کېړو پسې بازار ته ملیږي، خپله وله جامې اخلي، خپله وله جوړې اخلي، خپله وله سامانونه اخلي. د یو زنانه او بیا د یو پیغلې یا د یو جینۍ وتل بازار ته دا ګوره ډېره غټه ګناه ده. خدای دې تاسو مونږ ټولو سره که چا کړي خدای دې ورته معافي نصیبه کړي. نو ما خبره دې پورې کوله چې هلک دیندار او جینۍ دیندارې جون به خوشحاله. هغه د صحابي لور جینۍ دا خبره واورېده، وی مور یې رشته م ولې واپس کړه؟ وی په دې م واپس کړه چې د سړي دا شکل دی دا شکل دی. جینۍ ورته وی دا م ولې واپس کړه؟ دا رالېږلی چې و دا هلک. وی مور بچې نبي علیه السلام وی ښه کومه رشته چې ما له د هغې انتخاب د دواړو جهانو سردار کړی دی. وی زما د قسم په خدای وي چې هغه ما له د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شا به یې واپس نکاح ورسره زه کوم، بس ما قبول و منظور. عمرو ابن وهب رضی الله عنه ورپسې لاړ، را واپس یې کړ. هلکه مونږ خو د خپلې لور د وجې وي چې تا سره به ګزاره ونه کړي، خو زمونږ لور در سره خوشحاله ده، زه نبي علیه السلام ته ووایه. لاړ پیغمبر علیه السلام ته علم وی صاحب کار وشو. وی مهر به ورکې؟ وی جي مهر څه ته وایي؟ وی مهر دا دی چې ښځې له به خامخا څه کالې څه پیسې څه شی به ورکې. وی زه خو صاحب د دغه یو څادر مالک یم چې د پرتوب په ځای مې ځان نه تو کړی دی، نور خو ما سره څه نشته. هلکه مهر نشته، هسې ودونه کې. پیغمبر علیه السلام یو صحابي راوغوست، وی ستا څو کوره دي؟ وی صاحب دوه. وی یو کور دله ورکړه، وبخوت. وی صاحب ومې بخوت، کور پې وشو. وی لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه پسې،
عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پسې او حضرت علی رضی اللہ عنہ پسې ما ورته یاد کړ 200 درهمه ته وغواړه چې درله درکړي. لاړ 200 درهمه یې د یو نه راوړل، 600 درهمه پیغمبر علیه السلام ته کېښود. وی داسې وسوکه چې دا 300 درهم ستا د ښځې مهر شو. پوره ټول انتظام بله نبي علیه السلام او په 300 درهم بازار ته لاړ شه ځان له ښځې له جامې جوړې واله، د کور د کم سامان یې غم واله. ځه سړی لاړ دکان ته لاړ، 300 خو یې د پلو پورې غوټه کړې او 300 یې یوړې دکان ته وخت چې ځان له ښځې د واده سامان اخلي. دکان کې ولاړ د دې کې اواز واورېد، د دمامې اواز، دمامه ډنګېږي بازار کې. یو سړی اواز کوي منادي، خدای مو بخا نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ فلانکې علاقې ته. که څوک د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي خو په دې شرط چې سامان جنګ ورسره خپلي نو جهاد ته دې لاړ شي. دې صحابي چې دا خبره واورېده غوږ یې ورته داسې لاس په غوږ کېښود چې خدای پاک یو طرف ته اوس د ښځې انتظام د واده دی، بل طرف ته نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ، هغه باندې به تورې بریږي او زه به دلته کې واده کوم، هغه به د تورو لاندې به میدان جنګ کې زه به خپلو خوشحالو کې دا چېرته کېږي. په سوچ کې پرېوت. هغه سړي دوباره اعلان وکړه بازار کې روان، خدای مو بخښه نبي علیہ السلام پلانکې علاقې ته جهاد له لاړ، که څوک ورسره تلل غواړي خو چې سامان جنګ خپلې لاندې شي. بیا په سوچ او فکر کې پرېوت. هغه بیا اعلانونه کول، بس دا دکان نه راکوز شو. چې راکوز شو په هغه 300 درهم او په هغه نورو پیسو یې ځان له اس واغېست، د جنګ سامان یې واغېست، توره زغره غشي مشي چې کم په جنګ کې لګي د جهاد سامان، او یو نقاب یو رومال یې واغېست چې په هغه یې د خپل مخ وتړ، صرف سترګې ښکاري باقي ټول مخ پټ. په اس باندې سور شو، هر څه یې په ځای پرېښوده. هغې ښځې خپله قرباني وکړه، هغه جینۍ نیکه وه. اوس رب العالمین هغې ته هم د خپلې نیکۍ صله میلاوي. ممکن ده چې وروستو مستقبل کې بیا خوشحاله نه وه. لاړ جهاد، جهاد یې صاحب شروع. تاریخ لیکي داسې زبردست جهاد یې وکړو چې د کافرو په دې میانځ کې به ننوتېده او داسې توره ورسره وه چې داسې دواړو طرفو ته به یې چلوله. د کافرو داسې پرې یې وغورځول، څوک یو خوا مړ او څوک بله، خو مخ یې تړلی صرف سترګې ښکاري. یو صحابه د یو بل نه تپوس چې لکه دا سړی څوک؟ یاره وایي دا خو موږ نه پېژنو، هېڅوک یې نه پېژني. حضرت علی رضی الله عنه وایي یاره دا چې ته نو مسلم دی، نوی مسلمان راغلی، خو څومره فایده چې ده مونږ ته نه رسوله دومره مونږ ته چا هم نه رسول. پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغلی، وایي د خدای رسول یو نوی مسلمان راغلی او زبردست مجاهد دی، د دشمن د صفونو کې نه نوځي او بلا کافر یې مردار کړل. وایي کم دی؟ وایي هغه مخامخ په اس یې سوړ. نو ده دا لاس دغې وخت کې ښکاره شوی دی، دا څادر یې د دې کمیس نه پرېوتی دی او توره ورسره ده په یو کافر غذار کړ. چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل، دا خو هلکه هغه تور مټ دی چې دانې دي پې او د دانو نښې دي پې. اظنه سعدا، ګمان کوم چې دا جوړ هغه سعد دی.